جنرال الفنستون ته د افغانستان هر څه بدشګونه ښکارېدل. له هماغې ورځې چې د په افغانستان کې پښایي شوه ښه یې نه ولیدلي. حالات ورځ تر بلې ورته ورار ښکارېدل. مکناټن جوفري او د حالاتو د قابو کولو لپاره د هیڅ ډول هلو ځلو سپماوی نه و کړی. خو لکه دوی چې په کوم بد طلسم او جادو اخته سوي وي، د هر کار او پلان پیل به یې وکړ، پایله به یې خامخا ورانه او ناوړې وه. الفنستون له ساړه ژمي نه هم کرکه لرله او سږ کال خو بیا د کابل ژمی مرګونی سور و. دغه نازولي انګریز جنرال تیرې 3 اونۍ په زکام او ټوخي کې تیرې کړي او له دې کبله چې سیګار یې ډېر څکول، نو ټوخی یې دومره ډېر سوی و چې له هر ټوخ سره به یې سینه خوږېده. هر ځلې چې به یې سخت وټوخل او ګړوبې به یې له سینې نه ستونې ته راټوپ کړل، له جیب نه به یې په بیړه خړ رنګی غټ دسمال راویست او خولې ته به یې ونیوه او ګړوبې به یې پکې پټ کړ. دی به چې له ټوخي خلاص سو، نو نسبتاً لوړ غږ به یې ویل: افغانستانه دوزخ کې دوزخ. د مکناټن تر وژل کېدو وروسته ایلډرد پوټینګر د انګریزانو د سیاسي استازي په توګه وټاکل سو. د حالاتو د قابو کولو لپاره الفنستون، پوټینګر او جوفري څو ځلې غونډې وکړې. پلانونه یې وسنجول، توطیې او چلوټې یې سمبالې کړې، خو هر ځل به ناهیلې سول. الفنستون به هر ځل جوفري ګرم باله او پړه به یې پراچوله چې سم استخباراتي پلان نه جوړوي او هسې پیسې په خلکو ویشي. خو یو ورځ تر خولې و جوفري ته ووتل: زه فکر کوم چې په همدغه لعنتي وطن کې به زما او ستاسې وال کېږي. الفنستون او جوفري له شاه شجاع سره هم خپلې اړیکې تقریبا شلولې وې. د دې کار 2 لامله وه. لومړی دا چې انګریزانو په ټولیزه توګه پر افغانانو باور نه درلود. دوی افغانان درواغجن، چلبازه او ډېر زیات بې اصوله خلک ګڼل او پر هیڅ خبرې او ژمنې باور نه کوه. دوی به ایله له افغانانو سره سر ښوراوه، خو په زړه کې به یې ویل: پیژنو مو چې څومره درواغجن او خاین خلک یاست. ډېر شمېر افغان ملکان، خانان او نور مشران به چې انګریزانو ته راغلل، نو غوړمالیانې به یې کولې، د خدمت کولو لاپې به یې ورته وهلې او په دې ډول به یې له انګریزانو نه یو څه پیسې یا نور سوغاتونه او امتیازات واخیستل. خو کله به چې د دوی د کار او خدمت واری راورسېدی، نو ترۍ تمبه سول. بیا چې به راڅرګند سول، نو زر ډوله بهانې به یې کولې او قسمونه به یې خوړل چې دوی پر حق دي. دوهم لامل دا و چې الفنستون او جوفري ته راپور رسېدلی و چې شاه شجاع خپل ماغزه له لاسه ورکړي او سوچ پوچ لیونی سوی دی. دا راپورونه له هغه وروسته راغلل چې شاه څو لیکونه د انګلستان ملکې ویکټوریا ته ولېږل. په همدغه اوږدو لیکونو کې شاته چې هر څه په فکر ورتل هغه به یې لیکل. په یوه لیک کې د انګلستان ملکې ته لیکلي و چې ما تېره شپه د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په خوب ولید او هغه راته وویل چې سلامونه یې تاسو ته وړاندې کړم او درته وایم چې ستاسو په مرسته به مسلمانان او مسیحان سره یو ځای سي او ټوله نړۍ به فتح کړي. په بل لیک کې شاه د انګلستان ملکې ته د مثنوي معنوي څو شعرونه لیکلي وو او په پای کې ورته لیکلي و چې که تاسو اعلی حضرت په اسلام مشرفه سئ، نو د دې دنیا سربیره به هغه دنیا کې هم د مؤمنانو ملکه سي. او په یو بل لیک کې ملکې ته په ناڅرګندو او پیچلو عبارتونو کې یو ډول د مینې اظهار کړی و او لیکلي و: ستاسو د ښایست وړانګې پر ټول جهان خپرې دي او آن زه یې دلته په کابل کې سوځولی یم. د شپې خوب او د ورځې خوراک نه لرم. د شاه شجاع لیکونه دومره بې مفهومه او سپک و چې د ملکې دفتر امر کړی و چې د شاه لیکونه دي د بوکینګهام ماڼۍ پر ځای مستقیما سلطنتي ارشیف ته ولېږل سي. د انګلستان 21 کلنې ملکې ویکټوریا اله څو میاشتې د مخه واده کړی و او امیدواره وه چې د شاه لیکونه ورته راورسېدل. د ویکټوریا د لور چې هغه یې هم ویکټوریا نومولې وه، تر زیږېدلو وروسته په یو مېلمستیا کې ملکې په ټوکو مېلمنو ته ویل: داسې ښکاري چې زموږ د امپراتورۍ له پراختیا سره په نړۍ کې زما د مینانو شمېر هم زیاتیږي. اوس دا دی د افغانستان امیر هم ماته د مینې لیکونه رالیږي. د ملکې له دې خبرې سره ټولو وخندل. څو شېبې وروسته چې د مېلمنو بېلابېلو ډلو خپل ترمنځ خبرې کولې، په یوې ډلې کې د ملکې د خبرې په لړ کې یو چا وویل: د افغانستان امیر په رښتیا چې سوچ لیونی دی. امیر چې داسې دی، فکر وکړي چې نور افغانان به څه ډول لیونیان وي. د دې خبرې وروسته د خنداو په منځ کې یو چا په لوړ غږ وویل: خو زه بل ډول فکر کوم. په افغانانو کې ښایي تر موږ ښه ښاغلي هم وي. ټول چپ سول او لارډ لانکسټر ته په حیرانتیا کتل چې دا یې څه وویل. آیا دی شراب بې خوده کړی و چې دا خبره یې وکړه، یا یې سخته بې خونده ټوکه وکړه؟ لارډ لانکسټر لکه چې د میلمنو د هیښو کتو نه پوهېدلی وي ویل: ملګرو، زه نشه نه یم، جدي خبره کوم. مخې ته یو ولاړ سړي ورته ویل: ډاډه یې چې ټوکې نه کوې؟ 100 په 100 کې څنګه په دومره ډاډ خبرې کوې چې په خپله د یو افغان هم نه دی لیدلی؟ زما لور او میرمن د افغانانو سره اسیر دي او دوی ماته لیکلي چې یاغیان څنګه چال چلند ورسره کوي. ویکټوریا راته لیکلي چې د یاغیانو یو ځوان مشر دی چې په ښاغلتوب کې آن د لندن ځوانان ترېنه ډېر څه زده کولی سي. زه مې د لور پر پوهې او شناخت کلک باوري یم.
په مېلمنو کې ورته ویل لارډ لینګسټر بخښنه غواړم خو فکر نه کوم چې د اسیا او افریقا جاهل او بې تمدنه ولسونه دي زموږ سره پرتله سي. لینګسټر ورته ویل ما هم ولسونه نه دي سره مقایسه کړي، په ولسونو کې مې د ښو او بدو انسانانو د شتون خبره کړې. مېلمنو نور پر دې موضوع خبرې ونه کړې او نه هم چا د وکټوریا په لیکونو کې د ستایل سوي اکبرخان نوم ویست. د انګریز امپراتورۍ په پلازمینه کې افغانستان یو نیول سوی هیواد ګڼل کېده. انګریز سیاستوال او چارواکي په دې نه خبر چې په کابل کې د دوی یرغلګر پوځ د یو ستر ناورین مخې ته ولاړ دي. دوی د جنرال انفسټون په وړتیا او مشرتوب پوره باور درلود او اټکل یې دا و چې په کابل کې رامنځته سوی بلوا به ډېر ژر وځپل سي. خو په کابل کې بیا انفسټون ته حالات بل ډول ښکارېدل. هغه د پایلې ته رسېدلی و چې نور دلته پاتې کېدای نه سي او باید د وتلو پلان جوړ کړي. په چوڼۍ کې د قحطي ویره خپره سوې وه ځکه غازیانو د اکمالاتو ټولې لارې بندي کړې وې. ساړه ژمي هم د نورو سختیو او بدو حالاتو شګون ورکاوه. لوږې، سړو ناروغیو او پرله پسې پوځي ماتو انګریز جنرال الفنسټون ته بله هیڅ لار نه ورپرېښې مګر دا چې له افغانستانه پوځیان وباسي. الفنسټون بې له دې چې په بالاحصار کې ناست شاه شجاع سره مشوره وکړي یا یې خبر کړي اکبرخان او امان الله خان ته احوال ولېږه چې دوی چمتو دي چې له افغانستانه د انګریزانو پر وتلو خبرې وکړي. شاه شجاع هیڅ باور نه کوه چې انګریزان به په یوازې او بې له دې نه چې له ده سره سلام مشورې وکړي له یاغیانو سره مذاکرات وکړي. خو انګریزانو ته سیاسي تشریفاتو دومره ارزښت نه درلود چې خپلې امنیتي ګټې ورباندې معامله کړي. که څه هم چې شاه شجاع هڅه کوله چې غازیانو ته داسې وښیي چې ګویا په افغانستان کې د انګریزانو پاتې کېدل یا وتل د ده په واک کې دي، خو د جګړې دواړې غاړې پوهېدلې چې اصلي واک له چا سره و. د یوې ونې په لړ کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ د یرغل د ختمولو او د پوځیانو د وتلو پر سر خبرې پراخې شولې. انګریزانو غوښتل چې له هر ډول قید او شرط پرته دوی ته د وتلو فرصت ورکړی سي. خو اکبرخان ټینګار درلود چې انګریزان باید د روغ رمټ وتلو لپاره د افغانانو شرایط ومني. اکبرخان په یو لیک کې الفنسټون ته لیکلي و ستاسو یرغل ستره تېروتنه وه او تاسو د خپل یرغل پر مهال ډېری افغانان کړولي دي او اوس مهال په لکونو داسې افغانان شته چې غواړي له تاسو نه غچ واخلي. د دې لپاره چې تاسو وکولای سئ په ډاډه له افغانستانه ووځئ نو باید د افغانانو شرایط ومنئ. اکبرخان ته د انګریزانو وتل د هغوی ناکامي او د یرغل پای و. د نه غوښتل چې نوره وینه توی سي او هڅه یې کوله چې داسې لارې چارې ومومي چې د انګریزانو وتل په سوله ییزه توګه ترسره سي. خو اکبرخان پر انګریزانو پوره باور نه درلود. انګریزانو په خوله یو څه ویل عمل به یې بل ډول کاوه. دته په وارو دا ثابته سوې وه چې پر انګریزانو پوره باور کول پوره حماقت دی. امان الله خان او اکبرخان له نورو غازیانو سره له پراخو سلا مشورو وروسته پرېکړه وکړه چې انګریزان باید تر وتلو وړاندې خپلې ټولې درنې وسلې افغانانو ته وسپاري. له دې کار نه دوی دوه هدفه لرل. لومړی دا و چې انګریزان د وتلو پر مهال له افغانانو د غچ اخیستلو په فکر کې نسی او ورانۍ ونه کړي. دوهم هدف دا و چې غازیانو د درنو وسلو له اخیستلو سره د یو پیاوړي ځواک په توګه د انګریزانو د راتلونکو بریدونو په وړاندې مقاومت کولی سو. اکبرخان یو بل شرط ایښودلو ته هم اړ سوی و او هغه دا چې انګریزان باید خپله ټوله خزانه هم افغان لوري ته وسپاري. دا غوښتنه د هغو ملکانو او خانانو و چې استدلال یې کوه چې که انګریزان له ځانه سره شته ونه لېږدوي نو پر لارې به ورباندې بریدونه ونیسي. دوی دغه راز ویل چې د دغو شتو په بدل کې به انګریزانو ته د دوی له سیمو نه په امن د تېرېدلو زمینه برابره کړي. اکبرخان د پیسو اخیستل د انګریزانو د اسیرانو له تبادلې سره وتړل او الفنسټون ته یې ولیکل چې د پیسو د ورکړې په بدل کې به دوی ته ټولې ښځینه اسیرانې ور وسپارل سي. په اصل کې خو اکبرخان په فکر کې لرل چې ټولې ښځینه اسیرانې بې له کوم قید او شرط نه انګریزانو ته وسپاري چې له ځانه سره افغانستان نه وباسي. انګریزانو په لومړي غبرګون کې دغه دواړه شرطونه رد کړل خو په بدل کې اکبرخان او امان الله خان ته یو لړ سیاسي امتیازات مخې ته کړل. د پوتینګر په مشوره الفنسټون وړاندیز کړی و چې اکبرخان به د شاه شجاع د وزیر او امان الله خان د نایب وزیر په توګه وټاکل سي او انګریزان به دغه جوړښت په رسمیت وپېژني. دوی بې له دې چې له شاه شجاع سره سلا کړې وي په خپله خوښه د یوه نوي په اصطلاح شریک حکومت د جوړولو وړاندیز کړی و. د دې ترڅنګ انګریزانو ان د ناکامۍ په درشل کې له توطیو او چلونو لاس نه واخیست. دوی بیا هڅې پیل کړې وې چې د اکبرخان پر خلاف غلجي مشران او نور ملکان وپاروي. الفنسټون د اکبرخان د سر په بدل کې د 1,00,000 روپو انعام یې شوی و. دوی دغه راز امان الله خان ته ویلي و چې اکبرخان ټول امتیازات د ځان لپاره غواړي او نورو ته پاملرنه نه کوي.
اکبرخان چې له دغو توطیو نه خبرېده نو د انګریزانو د درواغو د بربنډولو په خاطر یو ځیرک اقدام وکړ. هغه له الفنستون سره د جوړجاړي په نامه د خبرو لړۍ پیل کړه او په دې لړ کې له الفنستون نه داسې لاسلیک سوی لیک واخیست چې پکښې لیکل سوي وو چې انګریزان به اکبرخان د وزیر په توګه ټاکي، 100 توپونه او 1200 ټوپکان به ورکړي او دغه راز په کال کې به 10 لکه روپۍ هم ورکړي. په لیک کې دا هم راغلي و چې انګریزان به امین الله خان او نور هغه مشران له منځه یوسي چې د اکبرخان مخالفت کوي. اکبرخان چې د الفنستون لیک ترلاسه کړ نو د امین الله خان په ګډون د ټولو مشرانو بیړنۍ غونډه یې راوبلله او په هغه کې د لیک د انګریزانو د نه تمامېدونکي خیانت او خطا ایستلو د ثبوت په توګه وړاندې کړ. انګریزان بلاخره وپوهېدل چې نه په پوځ نه په سیاست او نه هم په توطیو د اکبرخان ستونزه هوارولی سي، نو په رښتیا د وتلو پرېکړه وکړه. الفنستون په چوڼۍ کې ټولو شاوخوا 1000 انګریزانو او څه باندې 1400 هندي او بنګالي سپاهیانو او نورو پیاده سرتیرو چې هغوی هم د هند نیمې وچې له بېلابېلو سیمو هغوی ته امر وکړ چې د وتلو لپاره چمتو سي. انګریزانو د شاه شجاع د امنیت ساتلو لپاره یوه خاصه ډله روزلې وه چې مشري یې 80 تنو انګریز پوځیانو کوله. کله چې د وتلو پرېکړه وسوه د شاه د ساتونکو د ډلې انګریز مشرانو هغه ته احوال ورکړ چې دوی هم باید له افغانستانه ووځي. شاه چې لا یوه ورځ وړاندې د الفنستون له پرېکړې خبر سوی و او سخت په غوسه و، خپل انګریز ساتونکي یې راوبلل او ورته ویې ویل الفنستون ډېره ستره تېروتنه کوي، تاسو باید په دې ساړه ژمي کې ونه وځئ. الفنستون له ما سره هیڅ مشوره نه ده کړې، افغانان به تاسو په لاره کې قتل عام کړي، تاسو مه ځئ. خو انګریزانو خپل اوامر له خپل پوځي مشرانو اخیستل، نه له افغان شاه څخه. دوی له شاه نه مننه وکړه او ورته ویل چې هرومرو باید ولاړ سي. تر وتلو وړاندې انګریزانو خپل یو شمېر درنې وسلې او مهمات په ډېر بې نظمه ډول افغانانو ته وسپارل. د دې لپاره چې د اکبرخان د غازیانو د لا ځواکمنتیا مخه ونیسي، انګریزانو لږ شمېر وسلې پر بېلابېلو ملکانو په دې نامه وویشلې چې ګواکې له اکبرخان سره یې جوړجاړی کړی دی. دوی دغه راز ډېر شمېر هغه وسلې چې له ځانه سره یې نسوې وړلی ورانې کړلې. اکبرخان الفنستون ته ولیکل چې تاسو بیا هم خپل پر ژمنه عمل ونه کړ، ځکه خو زه هغې ژمنې ته اړ نه یم چې ستاسو د خوندي وتلو لپاره مې کړې وه. اکبرخان چې د انګریزانو د وتلو له پلان نه ډاډه سو نو یو مازدیګر د اسیرانو سرای ته ورغی او ټول ماشومان او ښځې په یو ستر دالان کې راټول کړل او ورته ویل السلام علیکم، لکه څنګه چې هر څه پای ته رسیږي زموږ ستاسو شتون هم وروستۍ شوبو ته رسېدلی دی. موږ به سبا تاسو ټول چوڼۍ ته وسپارو چې له خیره سره بیرته خپل هیواد ته ستانه سئ. د اکبرخان له دې خبرې سره سم ټولو اسیرانو د خوشحالۍ غږونه پورته کړل او لاسونه یې وپړکول. خو په دوی کې 2 تنې ډېرې خوشحاله نه معلومېدې، کریسټینا او وکټوریا. پوره ډاډه نه وې چې له اسارت نه د ازادېدلو خوشحالي وکړي که د اکبرخان نه د جلا کېدلو ویر وکړي. په تیرو څو ورځو کې د دوی مینه له ځوان اکبرخان سره لا ډېره سوې وه او هر یوې احساس کاوه چې له دغه افغان ځوان سره اوږد عمر مخې ته لري. کریسټینا مخ د وکټوریا لور ته کړ او ویې ویل ښه نو داسې ښکاري چې زموږ پوځیانو اکبرخان اړیستلی چې موږ آزاد کړي. وکټوریا په هیښو سترګو او په داسې حال کې چې زنه یې په حیرانتیا نیمه ځوړنده سوې وه کریسټینا ته څو شېبې وکتل او بیا یې ورته وویل څه ته دا سړی اړیستل سوی ګڼې؟ هغه دلته د خپلې بریا اعلان وکړ او ویل چې موږ د خواخوږۍ په توګه آزادوي او ته فکر کوې چې زموږ پوځیانو هغه مات کړی دی؟ کریسټینا چې د پوځي لور وه او هیڅکله د انګریزانو د پوځي ماتې په اړه څه نه و اورېدلي، په متعجبه سوي لحن ورته وویل زه نه پوهېږم چې ته څه وایې؟ ته وایې چې اکبرخان د سترې برټانیې پوځ ته په افغانستان کې ماتې ورکړې؟ دا کار ناشونی دی. اصلا زه نه پوهېږم چې ته ولې دا ډول فکر کوې. وکټوریا سر څو ځلې راسته او چپې خواته وخوځوه خو څه یې ورته ونه ویل. د اکبرخان له خبرو وروسته اسیرانو یو بل په غیږ کې ونیول او یو بل ته یې مبارکیانې ویلې. خو کریسټینا او وکټوریا له ګڼه ګوڼې راووتلې او د سرای دروازې ته نږدې د اکبرخان مخې ته ودرېدلې. کریسټینا پر غږ وکړ چې اکبرخانه موږ یوه پوښتنه لرو. اکبرخان تم سو، زړه نازړه و چې له دغو انګریزو پیغلو سره بیا د خبرو لړۍ پیل کړي که نه. د له ځانه سره پرېکړه کړې وه چې نور به له وکټوریا او کریسټینا سره بانډار نه کوي. اندېښنه یې لرله چې د دوی ترمنځ کوم ډول عاطفي او احساساتي اړیکې رامنځته نه سي. وکټوریا چې اکبرخان په دې حالت کې ولید نو ورته ویل موږ لومړی له تاسو مننه کوو چې زموږ د آزادولو زیری مو راکړ او که یو څو شېبې وخت لرئ نو یو لنډه پوښتنه هم راته ځواب کړئ. اکبرخان وکټوریا ته وکتل او بې له ځنډه یې ورته ویل مهرباني وکړئ زه مو په خدمت کې یم.
کریستینا ویل وکټوریا او زه پر یوې خبرې توافق نه لرو او هغه دا چې آیا تاسو اړ سوي یاست چې موږ آزاد کړي یا دا چې دا کار د خواخوږۍ له کبله کوئ. اکبرخان ویل تاسو فکر کوئ. کریستینا بیا ورته ویل البته چې زه فکر کوم چې زموږ ځواکمن پوځ تاسو دې کار ته اړ ایستلي یاست. خو نه پوهېږم زما خورلنې وکټوریا ته له کومه دا فکر پیدا سوی چې ګواکې تاسو زموږ پیاوړی پوځ له ماتې سره مخ کړی دي او اوس غواړي چې د شفقت له مخې موږ هم آزاد کړي. اکبرخان وکټوریا ته وکتل. په کتو کې یو ډول مهرباني او ستاینه لیدل کېده. نو که زه وایم چې د وکټوریا خبره سمه ده ته خو به نهیله کېږې نه. او له دې خبرې سره په داسې حال کې چې شونډې یې مسکۍ وې کریستینا ته وکتل. کریستینا لومړی د اکبرخان پر خبرې سمه پوه نه سوه. خوله یې پرانیسته چې یو څه ووایي خو بیرته ژر یې شونډې سره کښېکاږلې او مکس یې وکړ. ستاسو پیژندګلوي ډېر خوشحاله کړم. مننه چې په تېرو څو اونیو کې مو زموږ سره حوصله وکړه. تاسو ته خوشحاله او نیکمرغه ژوند غواړم. او له دې ویلو سره اکبرخان په بیړه له سرای نه ووت. د جنوري د 6 نیټې پر سهار وختې د انګرزیانو شاوخوا 20,000 کسیزه لښکر له چوڼۍ نه وتل پیل کړ. تر وتلو د مخه د لښکر د مشر له امر سره سم پوځیانو خپلو کوټو او نورو تاسیساتو ته اور واچوه. امر سوی و چې هیڅ شی باید افغانانو ته سم پرې نه ښودل سي. د انګرزیانو لښکر د خورد کابل د سړو واورو په لور روان و. خو شاته د بې مهرو له سیمې سرې لمبې جګېدلې. دغه ورځ ډېره سړه هم وه. اسمان تور ورځې پوښلی و او واوره هم ورېدله. سواره پوځیانو د کنګل او ښویدنې مځکې پر سر د پیاده سرتیرو په پله ډېر سوکه روان و. د انګرزیانو لښکر تر څه باندې 2 میاشتو کلابندۍ وروسته راوتلی و او پکښې د دې مودې د کړاو نښې څرګندې وې. ډېر پکښې وچ کلک ارواختلي او پریشانه معلومېدل. د لښکر ځینو سپاهیانو لکه چې له خپل شومې راتلونکي نه خبر وي پر لاره د سیمه ییزو خلکو په زورولو او پارولو لاس پورې کړ. د دوی زړونه ډک و او غوښتل چې په یو ډول نه یو ډول له افغانانو غچ واخلي. مهمه نه وه چې دغه افغانان ولسي خلک، ښځې، ماشومان یا د اکبرخان غازیان وو. اکبرخان چې د چوڼۍ لمبې ولیدې نو خوا یې بده سوه او غازیانو ته یې وویل انګریزان ډېر موزي او بې خیره خلک دي. دوی دلته ډېره موده واوسېدل او په پای کې د کور ودانۍ په توګه همدغه ځای وسوځاوه. غازیانو ډېر پر اکبرخان فشار راوړ چې پر انګریزانو د بریدونو د پیل امر ورکړي. خو اکبرخان به تل ویل دشمن ماتې خوړلې ده. ماتې خوړلې دشمن سره نور څه جګړه پاتې ده. خو غازیان چې د انګریزانو له ظلمونو او نارواو نه ډک زړونه لرل نه یې سول زغملی چې دشمن دې په داسې دبدبې ووځي. د بابکر خیل، سلطان احمد خان، میر افتاب خان، خان محمد خان، محمد عثمان خان، نواب محمد خان او نواب جبار خان په څیر ګڼو غازیانو ټینګار درلود چې دشمن باید په پښو نه بلکې په ګونډو له افغانستانه ووځي. دوی استدلال کاوه چې ټپي سوی مار تر روغ مار ډیر خطرناک وي او باید د انګریزانو لښکر ته داسې گذر نه ورکړل سي چې نور انګریزان هیڅکله افغانستان ته د راتلو په فکر کې نسی. د غازیانو یو شمېر مشرانو له وزیر اکبرخان په پټه پر انګریزانو د بریدونو ډلې جوړې کړې چې پر لاره پر هغوی مرګونې بریدونه وکړي. د انګریزانو لښکر په لومړي ماښام بودخاک سیمې ته ورسېد. جنرال الفنستون د شپې لپاره د تم کېدلو امر وکړ. کولن، میکنزي او شلټن چې تر الفنستون وروسته پوځي مشران ګڼل کېدل په بیړه جنرال ته ودرېدل چې خپل امر لغوه کړي او لښکر ته د سفر د ادامې امر ورکړي. میکنزي ویل دا کوم سیاحتي سفر نه دی چې موږ په لومړۍ شپه دلته تم سو. په دې سړې هوا کې د دشمن په محاصره کې موږ نسو کولی چې تم سو. باید په بیړه له دې سیمې نه ووځو او لږ تر لږه ځانونه تر ننګرهار پورې ورسو. الفنستون ته حالات بل ډول ښکارېدل. د ویل که زه د تم کېدلو امر ونه کړم نیم لښکر به تر سبا پر لاره له منځه ولاړ سي. سپاهیان وږي او ستومانه دي. دوی نور د سفر کولو وس نه لري. اصل کې د انګریزانو لښکر د شپې د تم کېدلو لپاره هیڅ نه و جوړ. سپاهیان چې به د یو څو شېبو لپاره پر یو ځای ودرېدل نو پښې به یې پر کنګل سوي مځکې وموښتلې او بیا به خوځېدلی نه سول. د سخت یخنۍ سربیره واوره هم په چټکۍ اورېدل او هر څه چې به نه خوځېدی په ایله څو شېبو کې به تر واورې لاندې پټ سو. درېیمه ستونزه دا وه چې لښکریانو خواړه نه لرل بې له انګریزانو چې پر اسان او وښانو سپاره وو او له ځانه سره یې خوراکي توکي، درمل، شراب او اوبه لرلې. پاتې لښکریانو هندیانو او بنګالیانو او نورو هیڅ شی د خوړو لپاره نه لرل. په وچه ګېډه د یخنۍ احساس لا هم ډیر و او دوی په دې هم سم نه پوهېدل چې د ځان د تودولو لپاره څه وکړي. د لښکر یو سر په بودخاک او پای په شنه سیمه کې و.
د الفنستون له امر سره سم لشکریان ودرېدل او پیاده سپاهیانو ته امر وسو چې کېږدۍ ودروي او اور بل کړي. د کېږدیو درول اسانه کار و، خو د اور بلول سخت و. بوټي او لرګي نه و، هر څه په مځکه کنګل سوي و او د چخماق ډبرو نه نیولې بله هره وسیله چې یې وکاروله د اور بڅرکې نه جوړېدل. انګریزانو د اسانو پر سر دمه کوله او ځینو یې په داسې حال کې له ځان سره راوړي خواړه خوړل چې پیاده غیر انګریز سپاهیان ورته په زار کتل. انګریزانو په هندوانو او بنګالیانو کې دا حس پوره روزلی و او پاللی و چې هغوی طبیعت یعنی خدای د انګریزانو د خدمت کولو لپاره پیدا کړي دي او په هیڅ وخت کې باید ځانونه له انګریزانو سره په یو انډول کې ونه ګڼي. له انګریزانو سره یوه ډله افغان ساتونکي هم وه. په دغه ډله کې اکثریت قزلباش خو د ختیځ افغانستان نه هم یو شمیر پکښې و. انګریزانو له افغانانو سره د قراردادیانو په څیر چلند کاوه. دوی ته به یې پیسې ورکولې او کار به یې ترې اخیست. که څه هم افغانانو ښه کار کاوه خو انګریزانو هیڅکله پوره باور نه پرې کاوه او تل به یې دوی ته د شک په سترګه کتل. په همدغو افغانانو کې هم ځینې داسې کسان و چې پخوا یې پر انګریز پوځیانو بریدونه کړي وو. افغانان د بنګالیانو او هندوانو په پرتله په ښه وضعیت کې وه. دوی د سیمې خلک و او په چاپیریال ښه پوهېدل. لومړی همدغه افغانان و چې اور یې بل کړ او بیا نورو ډلو هم د دوی له اور نه لمبې یوړلې. تیارې پر ټول سیمې خپل وزرونه خپاره کړي وو او ان د واورې غټې پرخې چې اورېدلې نه لیدل کېدې چې د بتخاک له سر نه د غازیانو یوې ډلې پر انګریز لشکر برید پیل کړ. لومړی خال ډزې وسوې او ورسره د غازیانو د الله اکبر نارې پورته سوې او بیا د ډزو شمیر ډیر سو. د انګریزانو د لشکر په سر کې بنګالي پیاده سپاهیان و چې هم په پښو مزل کې ډیر تکړه او هم د لارې په موندلو کې خاص استعداد درلود. دغه بنګالیان له اوله هم وچ کلک و او د تیرو 2 میاشتو لوږو او سړو نور هم په جسمي ډول کړولي و. بنګالیانو د جګړې کولو وس نه درلود او ډیر ژر د لشکر له سر نه حذف سول. د لشکر په دوهمه لیکه کې هندوان و چې جسمي او روحي حالت یې لکه د بنګالیانو و. د بنګالیانو سره د هندو سپاهیانو یو ستر توپیر دا و چې ځینو یې ټوپکان او اسان لرل. د دوی تر شا د لشکر په درېیم پړاو کې انګریزان و چې پر اسانو او اوښانو سپاره و او د ټوپک سربیره یې توپنچې هم لرلې. جګړه ډیر ژر توده سوه او هندوانو او انګریزانو هم په ډزو پیل وکړ. خو دوی نه پوهېدل چې کوم لور ته او پر چا ډز کوي. له یوې خوا تکه توره شپه وه او تر 1 ګز وړاندې نه معلومېدل چې څه تېرېږي او بل جغرافیایي نابلدتیا وه چې د انګریز لشکر دفاعي حالت یې وران کړی و. د غازیانو د الله اکبر د نارو سربیره د هغو بنګالیانو او هندوانو چغې هم لوړې سوې چې د غازیانو په ډزو او د تورو په وارونو پر مځکه لوېدل. کولن میکنزي د لشکر د سفر په پیل کې د دې ډول بریدونو اټکل کړی و او ځکه خو یې توپچي ځواکونه په 3 برخو ویشلي و چې د لشکر په مخ منځ او شاته نږدې موقعیت ونیسي چې په بیړه وکړای سي پر برید کوونکو ګذر نه وکړي. د توپ مرمۍ چمتو وې او مکنزي د ډزو امر وکړ. انګریزانو د افغانانو ډېرې لیکې د همدغو پیاوړو توپونو په مرسته ماتې کړې وې. خو دغه شپه توپونه اغېزمن نه وو ځکه بریدګر غازیان په یو عمومي لیک کې نه و راټول چې د توپ په وار دړې وړې سي. غازیانو په انفرادي ډول پر لشکر بریدونه کول او کله چې سپاهیان به د دفاع په بڼه پر یوې برخې راغونډ سول بریدګر به په شا سو او په تیارو کې به ورک سول. خو ډېر ژر به نورو بریدګرو له شا نه ګذرونه پیل کړل. که څه هم د توپ ډزو د انګریزانو ټول لشکر په خوځښت راوست او خپلې لیکې یې ټینګې کړې خو بیا هم غازیانو لکه غالبوزې چې نیش وهي لرې سي او بیا راوګرځي او بل نیش ووهي خپل بریدونو ته دوام ورکړ. د خرپ او ترپ دغه جګړه تر سهار روانه وه او د لومړنۍ سپېدې په راڅرګندېدلو سره بریدونه ودرېدل. خو د افغانانو د بریدونو له درېدلو سره د انګریز لشکر دننه د ژړاو او زګیرویو غږونه خاموشه نه سول. ټپیان پر کنګل سوي مځکې کړېدل او په لوړو غږونو یې زګیروي کوه. پاتې نور چې یخنۍ لوږې او د تېرې شپې وهم سخت کړولي وه یا یې ژړل او یا یې ناڅرګندې ساندې ویلې. انګریز لشکر تر 2 ساعته دم وروسته بیا سفر پیل کړ. نننی سفر تر پرونی سخت و. د ورځې لخوا هم پر لشکریانو د غرونو له سرونو خال ډزې کېدې او د هر چا چې به ازل و وبلګېد او یا به ټپي سو یا به د هماغه ځای سو. انګریزانو د مړو د وړلو وس نه درلود هم له لوژستیکي پلوه هم د روغتیایي اندېښنو له کبله. دوی ته ویل سوي و چې مړي پرېږدئ خو ټپیان له ځانه سره ولېږدوئ. په مړو کې د انګریز او نه انګریز توپیر دومره کېده چې د انګریزانو مړي به یې یو ګوښي کې تر واورو لاندې پټ کړ او ملګرو به یې تر پټولو یعنی ښخولو وروسته دعا په څیر یو څو جملې وویلې. د بنګالیانو، هندوانو او نورو مړي له دغه ډول ساده تشریفاتو هم نه و برخمن.
په دوهم ماښام انګریزان پوهېدل چې غازیان به بیا غلچکي بریدونه وکړي، نو یې د لښکر په پیل او پای کې دفاعي صفونه چمتو کړل. خو غازیانو دغه شپه خپل تکتیک بدل کړ. دوی پر لښکر د مستقیمو بریدونو پر ځای د غازیانو دودیز جګړیز تکتیک نه کار واخیست او د انګریزانو پر پوځیانو یې چې دوهمه شپه یې تر لتبند پورې رسولې وه د غرونو له سرونو غټې ډبرې راوښویولې. دې کار انګریزان ډیر وارخطا کړل او په داسې یو احمقانه غبرګون یې لاس پورې کړ چې ستونزه یې ځان ته څو ځلې نوره هم ستره کړله. انګریزانو توپچیانو ته امر وکړ چې د لتبند غرونه وولي او له دې که څه هم د ګوتو په شمار غازیان ووژل، خو نورې سترې ډبرې هم له غرون را جلا کړلې او پر انګریز لښکر د واورو او ډبرو سیلاب را مات سو. له دې کار سره د انګریزانو د لښکر نظم هم مات سو. هر چا هر لور ته منډې وهلې. مکنزي او شولټن چې په لوړ غږ افغانستان ته ښکنځلې کولې، د سپاهیانو د راټولولو هڅې کولې. د شولټن راسته لاس کې د ډیوډ په نامه یو انګریز پوځي پر آس سپور و. ډیوډ په ژړغوني غږ شولټن ته وویل د افغانستان طبیعت او غرونه له زموږ سره دښمني کوي. دا څه ډول وحشت دی؟ شولټن بې له دې چې ورته وګوري ویل دا نفرین سوی هیواد دی. د انګریزانو دفاعي انتظامات چې مات سول، غازیانو بیا د مخامخ ډزو، غشیو او تورو بریدونه پیل کړل. بیا له هرې خوا نه د الله اکبر نارې د انګریز د لښکریانو له چغو سره وپیچل سوې او د لتبند د سیمې په دې سړې شپې کې انګازې جوړې کړلې. طبیعت که هر څومره دغه شپه ظالم و، هوا مرګونې سړه وه، خو د یو بل د وژلو لپاره د افغانانو او انګریز لښکریانو له کرکې سره نسو پرتله کېدی. د طبعي ناورینونو او وباو پر مهال بشر شاید فطرتاً د یو بل لاسنیوی وکړي او خواخوږي وکړي، خو دغه شپه طبیعت له انسانانو سره او انسانان له یو بل سره په شخړه لوېدلي وه. دغه شپه تر 4,000 ډېر انسانان د انسانانو لخوا ووژل سول. ځینې افغانان، ځینې بنګالیان، ځینې هندوان او یو شمېر یې انګریزان وو. خو دا ټول په ډلو د ویشل سوو انسانانو نومونه وو، هغه ډول چې هر انسان ځانته نوم لري. د انګریز لښکر پیاده ځواکونه د دغه شپې جګړې سخت وبېرول. ښایي همدغه لامل و چې سبا ته تر 1,000 ډېر بنګالیان او هندوان د لښکر له لیکو وتښتېدل او غازیانو ته یې پناه یوړه. په دوی کې چې مسلمانان و، نو د تسلیمېدلو پر مهال یې په لوړ غږ کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وویله او نور بیا همدومره زده کړې وه چې د ځان د ژغورلو لپاره الله اکبر ووایي. انګریزان که له یوې خوا پر لښکر د بریدونو او تلفاتو له اړخه سخت اندېښمن وو، اوس د خپلو کسانو تسلیمېدلو نور هم وارخطا کړل. جنرال الفنسټون، مکنزي، جیفري او شولټن د سفر پر درېیمه ورځ بیړنۍ غونډه وکړه او پرېکړه وکړه چې له اکبرخان نه مرسته وغواړي. 2 کسانو ته ماموریت ورکړل شو چې په بیړه کابل ته ولاړ شي او د الفنسټون لیک په خپله اکبرخان ته وسپاري. د انګریزانو د ګڼو جګړو ګټونکي جنرال الفنسټون ته دغه لیک لیکل ډیر سخت و. الفنسټون اکبرخان ته ولیکل زه د هغو پخوانیو تېروتنو له کبله ډیر خواشینی یم چې زموږ لخوا ترسره سوي، خو زه له تاسو هیله کوم چې زموږ سخت حالات درک کړي او همکاري راسره وکړي چې په سوله ییز ډول ستاسو له هیواد څخه ووځو. زه تاسو ته پوره ډاډ درکوم چې زموږ لخوا به هیڅ چاته هیڅ ډول زیان ونه رسیږي او زه هیله لرم چې تاسو د خپل واک او نفوذ په کارولو سره موږ ته ورته ډاډ راکړئ.